الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الذين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الآية. قدرمنو مستمعين ومستمعات أو مشاهدين أو زما د اسلام وګورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمونږ استاسو د دې درس او حلقې موضوع چې الولاء والبراء، الموالات والمعادات، او دوستی او دشمنی د الله دپاره. په تیره حلقه کې مونږه د الولاء والبراء په هکله باندې څه آیتونه او نصوص ذکر کړي او بیا د خلکو تقسیم درې قسمونو ته په دې باب کې. اوس په دې حلقه کې به انشاءالله د ولا او د براء اهمیت د احادیثو په رڼا کې چې څومره دا په اسلام کې وزن لري، اهمیت لري، د دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایلی دي، او یو صحابي دی چې هغه ته جریر ابن عبدالله البجلی رضی الله عنه وایي. هغه وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره به مونږه بیعت کاو، صحابه به بیعت کاو په دې خبره چې ان تنصح لكل مسلم، چې ته به د مسلمان خیرخوا جوړیږي، هغه شی به د مسلمان د پاره خوښوي چې کوم شی د ځان د پاره خوښوي. وتتبرأ من الكافر، او د کافر و مشرک او غیر مسلم نه به نفرت کوي، کرکه به کوي، هغه نه به بیزاري اعلانوي. په دې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم بیعت و. د دې وجې نه بیعت د الله نبي په دې څیزونو باندې اخیستی، ځکه په صحیح مسلم کې احادیث دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیعت هغه په جهاد اخیستی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیعت د صحابه کرامو نه په عدم فرار، په جنگ کې، په جهاد کې چې د دشمن سره مقابله وي نو تښتی به نه، چې په دې باندې هغه واقعه د بیعت الرضوان هغه شاهد دی، او هغه په احادیثو کې مشهوره واقعه ده چې 1400 صحابه کرام تقریبا یکی با دیگری راتلو د الله د نبی سره په هغه ونه کې لاندې ولاړ و او بیعت اخیسته چې دې صحابه کرامو ته اصحاب الشجره او اصحاب بیعت الرضوان د احادیثو په کتابونو کې ویل کیږي. یو خو دا موجوده بیعتونه دي چې صوفیان او پیران هغه د خلکو نه اخلي په دې ذکرونو باندې او په دې
طریقو باندې چې ایس اصل اساس او بنیاد نشته په اسلام کې، چې هغه څلور طریقې دي. یو ته نقشبندیه وای، بل ته قادریه وای، بل ته سروردیه وای، او بل ته چوستیه وای. بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په عبادت باندې، په لمونځ باندې، په روژه باندې، په زکات باندې، په جهاد باندې، په اسلام او په ایمان باندې بیعتونه اخیستي دي، نه په دې بدعي ذکرونو باندې او په دې تصوف باندې او په دې خرافاتو باندې. د دې وجې نه قدرمنو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې مونږ ته واضحه شوه چې د صحابه کرامو نه په خیرخواهۍ او د کفر نه په بیزارۍ په دې بیعت اخیستی. او بیا په یو حدیث کې دام راځي، طبرانی دا روایت ذکر کړی په حسن سند سره، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اوثق عور الایمان، هغه مضبوطه کړۍ او رسۍ د ایمان چې ده، الحب فی الله، الله د پاره مینه ده، والبغض فی الله، د الله د پاره بغض او عداوت دی. مؤمن سره چې مینه کوي، مسلمان سره چې مینه کوي، موحد سره چې محبت کوي، یو متبع سنه والا سره چې مینه ساتي د الله د پاره، چې دی د الله بندگی کوي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې عمل کوي. او کله چې یو کس کافر وي، مشرک وي، یهودي وي، نصرانی وي، غیر مسلم وي، هندو وي، د غیر الله بندگی کوي، د مخلوق بندگی کوي، نو د هغه نه ستا نفرت وي، کرکه وي، بلکې بغض ورسره ساتي، حسد ورسره ساتي، دشمني کوي ورسره. په دې وجه چې الله سبحانه وتعالی مونږ ته دا خبره کړې، هغه مونږ ته په دې باندې امر کړی، د هغه د وجې نه، د هغه د حکم د وجې نه مونږ دا کار کوو. بل روایت کې راځي، هغه هم په صحیح سند سره، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اوثق عور الایمان الموالاة فی الله والمعاداة فی الله والحب فی الله والبغض فی الله. یعنی مضبوطه رسۍ کړۍ د ایمان هغه دا دی چې یو سړی د الله دپاره دشمني کوي، د الله دپاره دوستي کوي، د الله دپاره د چا سره مینه ساتي، د الله دپاره د چا سره بغض ساتي، هر څه یې د الله دپاره وي. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. ورته ووایه زما منځ، زما مناسک او زما مرګ او ژوند دا ټول د الله دپاره دی. د دې وجې نه هر څه باید د مؤمن، د مسلمان، هغه د الله دپاره وي. که یو چا سره محبت هم کوي د الله دپاره، که د یو چا سره جوړه کوي، ورانه کوي، توړ کوي، د الله د وجې، د الله دپاره، نو دی به مأجور هم وي، ثواب به هم وي، اجر به هم وي، الله به هم ترې راځي، او په اسلام باندې، په دین باندې به عامل هم وي. نو د دې وجې نه په دې باب باندې ډېر زیات احادیث دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باب د ولا و برا کې هغه ذکر کړي دي، او مسلمان باید په دې کې ډېر متوجه وي. خاص کر د دشمن سره دشمني، کافران چې دي، د مؤمن سره دوستی، مؤمنان دي، موحدین دي، په دې باندې الله سبحانه وتعالی امر کړی او حکم یې کړی. او د دې بیا ډېر صورتونه دي، ډېر داسې مثالونه دي چې ته به د کافر سره، مشرک سره، منافق سره ته به براء کوې، معادات به کوې، دشمني به کوې. یو دا چې عملي هغه به ته په ځان کې راولې، یو د هغې نه ترک د اتباع د خواهشاتو، چې د هغوی په خواهشاتو پسې به نه ځې، د هغوی په غوښتنو پسې به نه ځې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته، بلکې صحابه کرامو ته، بلکې موږ او تاسو ټولو ته الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې فرمایلی دي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. چرې به تا نه راضي نشي دا یهودیان
او نه نصرانیان، تر دې چې ته د هغو د خواهشاتو تابعداري ونه کړي، د هغو په دین باندې لاړ نه شي، دوی تا نه راضي کېږي. او بیا فرمایي قل ورته وایه ان هدى الله هو الهدى، یقینا هدایت دین هغه دین د اسلام دی. ولئن اتبعت اهواءهم، که چیرې ته او یا تاسو د هغو په خواهشاتو پسې روان شئ، بعد الذي جاءك من العلم، وروسته د دې نه چې ته پوه شوې، علم دې راغی، قرآن موجود دی، حدیث موجود دی، ما لك من الله من ولي ولا نصير، نه به بیا ستا څوک مددګار وي او نه به تا سره څوک بیا کومک کوي ما سوا د الله نه. بیا به ذلیله شرمېدلی، رسوا او شرمنده یې. د دې وجې نه دویم هغه دا چې د هغو په هغه کارونو کې چې هغوی نافرمانی کوي او د الله خلاف کوي، د رسول خلاف کوي، نو ته به په دې کې په هغو پسې نه ځي، بلکې ته به د الله منې، د رسول به منې، د هغوی په طریقو پسې به بیا نه ځي. نو ځکه الله سبحانه وتعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم عن دینکم، که چېرته تاسو ای مؤمنانو مسلمانانو تابعداري مو کړه د کافرانو، نو تاسو به مرتد کی. بلکې داسې الفاظ موجود دي یردوکم علی اعقابکم، تاسو به په د خپلو پوندو واړئ، د اسلام نه به خلاص شئ او مرتد به شئ، د اسلام نه به ووځئ او بیا به فتنقلبوا خاسرین، بیا به تاواني شئ. خسر الدنیا والآخره، دنیا به هم تباه او برباد، آخرت به هم تباه او برباد. او دا هغه خسران دی چې هغه نه جبرانېدونکی خسران دی، چې د سړي دنیا هم خرابه شي، آخرت هم خراب شي، نو دې ته وایي خسر الدنیا والآخره وذلک الخسران المبین. دا هغه تاوان دی چې ښکاره تاوان دی، دنیا هم خرابه، آخرت هم خراب. نو دې وجې نه قدرمنو مسلمانانو د کفارو سره چې څوک دوستی کوي، محبت کوي، دا دوه قسمه نتیجه پې مرتبېږي. یو دا چې سړی د اسلام نه پې خلاصېږي، د اسلام نه پې وځي. د هغې ډېر مثالونه دي علماو ورکړي دي، لکه د کافرو مدد او نصرت د مسلمانانو په مقابله کې، دارنګه د کافرو سره راز شریکول او د هغوی هغه بدو ته ښه ویل، د هغوی کفر و شرک هغه تاییدول، دا ټول کفر دی، مخرج عن المله دی، اسلام نه سړی پرې خلاصېږي. لکه شیخ محمد ابن عبدالوهاب په نواقض الاسلام کې هغه یو ناقص دا ذکر کړی چې څوک د کافرو سره مناصرة الکفار والمشرکین، چې د مسلمان په مقابله کې د کافر، د مشرک، د یهودي، نصرانی هغه مدد یې وکړي، نصرت یې وکړي او مسلمان پرې راوپرځوي او مسلمان هغه مقابله پرې وکړي، نو دا سړی د اسلام نه پرې خلاصېږي. دویم قسم چې هغه نتیجه پرې مرتبېږي، هغه د دې نه لږ ښکته ده، کم از کم ګناه ده، ګناه کبیره ده، کم از کم دا کار مکروه دی او معصیت دی، ګناه ده، اگر که کفر نه دی، اسلام نه پې خلاصېږي، لیکن ګناهګار یې، عاصي به یې او په ګناه کې به مبتلا یې، او دا هم ډېره لویه خبره ده. ځکه مسلمان د ګناهونو نه ځان ساتي. بیا کبیره ګناهونه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ګناهونه مهلک دي، تباکن دي او انسان پې تباه کېږي، انسان پې هلاکېږي. الله سبحانه وتعالی چې څومره عذابونه را لېږلي دي په سبب د دې ګناهونو، په سبب د دې معاصیو، نو ځکه الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې داسې مستقل احکام صادر کړي، اوامر صادر کړي، مخاطب یې ګرځولي دغه مؤمنان مسلمانان. یا ایها الذین آمنوا
لا تتخذوا عدوي وعدوکم اولیاء. ای د ایمان خاوندانو، زما دشمنان خپل دشمنان چې کفار دي، یهود دي، نصارا دي، غیر مسلم دي، په دوستۍ سره یې مه نیسئ او تاسو غواړئ چې د دوی سره دوستي وکئ. دا چیرې ستاسو دوستان نشي کېدلی، دا چیرې ستاسو خیرخواهان نشي کېدلی. د دې وجې نه ورونو، یو ځلې ابو موسی اشعري رضی الله عنه هغه یو غیر مسلم د ځان سره سکرتر نیولی و، کاتب نیولی و په دفتري امورو کې. عمر رضی الله عنه دور خلافت هغه اول ورته ولیږه چې ما سره حساب وکړه، او دا د امیرانو او د حاکمانو مسئولیت دی چې د خپل ماتحت ګورنرانو سره او مامورینو سره هغه محاسبه کوي، حساب کوي، کارګزاري ترې اوري. نو هغه حساب ټول هغه برابر که او دغه سکرتر یا کاتب او مامور د دفتر چې دا غیر مسلم و دلی ورکه. عمر رضی الله عنه ته چې ورغی، هغه څه لیکل، نو تپوس یې وکړي چې دا لیکل چا راوړو؟ داسې یو تن دی. وایي ورته وایي چې راشه، وایي هغه خو غیر مسلم دی، نو جومات ته خو نشي راتلی. نو په دې وخت کې عمر رضی الله عنه په موسی علیه السلام په ابو موسی اشعري رضی الله عنه غصه وکړه چې آیا تا دا آیتونه نه دي لیدلي چې ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، چې ای د ایمان خاوندان، تاسو یهود او نصارا غیر مسلم هغه په دوستۍ مه نیسئ. بل د مسلمانانو کاتب نو، سکرتر نو چې تا هغه نیولی وه، بیا ایسته هغه دغه نه وروسته هغه چوټي. د دې وجې نه ورونو، کفار هم په یو درجه کې نه دي، په یو مرتبه کې نه دي، بلکې کفار چې دي دا څلور قسمه دي. یو هغه کفار مشرکین دي چې هغه محاربین دي، چې تا سره جګړه کوي، ستا په ملک یې تیری کړی، تجاوز یې کړی، هجوم یې کړی، بې عزتي در رسوي، بې ناموسي در رسوي، او شاعر الله هغه هته کوي او د هغې بې عزتي کوي، نو دې ته محارب کافر وایي. دې سره دوستي، دې سره ناسته ولاړه، دې سره کومک او مرسته، دې سره راز شریکول دا حرام دی، ناروا ده، کفر دی. یو هغه کافر دی چې هغې ته مستأمنین وایي، او یو هغه کافر دی چې هغې ته اهل الذمه وایي. څلورم هغه کافر دی چې هغې ته معاهدین وایي، چې عهد دې ورسره کړي، پیمان دې ورسره کړي. نو د داسې کفارو وینه تویول، دو سره جنګ کول، دا ناروا دی، حرام دی. بلکې هغو له به امان ورکوي، هغو خیال به ساتي. بلکې وایي که چا دغسې کافران چې هغه محاربین نه وي، مستأمنین وي، یا اهل ذمه وي، یا عهد و پیمان دې ورسره کړي او بیا ته یې وژنې، نو جنت څه چې د جنت بوی به هم تر سپوږمو نه کې. نو دې د وجې نه ځوانانو ته، نوجوانانو ته، هغو ته زما خاص دا توصیه ده چې په دین باندې باید سړی ځان پوه کړي، جذباتو نه کار وانلي. زمونږ او ستاسو دین هغه دین اسلام دا یو داسې دین دی چې په دې کې د هر څه وضاحت شوی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الحلال بین وان الحرام بین وبینهما امور مشتبهات. حلال ښکاره دي، حرام ښکاره دي، کفر ښکاره دی، شرک ښکاره دی، کافر معلوم دی، مشرک معلوم دی، مسلمان معلوم دی. د هغو خپل صفتونه دي. د دې وجې نه قرآن کریم کې د دې درې واړو ذکر شته، که هغه مؤمنان دي د هغو صفتونه، او یو صورت د هغو په نوم باندې نومول شوی سورة المؤمنون. دارنګه کافران هغه موجود دي، د هغو عقیده موجوده ده او د هغو صفتونه هم ذکر کړي، او یو صورت یې د هغو په نوم نومولی سورة الکافرون. دارنګه منافقین او هغه چې دوپړک ورته وایي، چې هغه ډېر خطرناک دی په نسبت د کافرانو، ځکه د اسلام په جامه کې ځان دننه کړی او مسلمانان کې دننه د اسلام په خلاف، د مسلمان په خلاف کار کوي. نو د هغې پېژندل لږ ګران وي. نو ځکه قرآن کریم کې ګڼ شمېر صفتونه د هغو ذکر کړي دي، لکه په اوله سپاره سورة بقره کې
مؤمنان ذکر کړي په درې څلور آیتونو کې او یو څو صفتونه، او بیا کافران ذکر کړي په 2 آیتونو کې او د هغوی صفتونه، او بیا منافقین ذکر کړي دي په 15 صفتونو او په 100 آیتونو کې دې په خاطر چې دا وپېژندل شي. په سورة توبه کې زموږ شیخ عبدالسلام رحمت الله علیه به د دې منافقینو تقریبا 100 نه زیات هغه صفتونه او هغه ذکر دی په دې صورت کې، یکې بعدګرې په دې خاطر چې هغه وپېژنئ. نو دارنګه په اسلام کې زموږ او ستاسو هر څه معلوم دي، د هر چا درجه معلومه ده، د هر چا مرتبه معلومه ده، هر چا حکم معلوم دی، نو خلق کول نه دي پکار. دارنګه د یو چا حکم بل ته ورکول او د یو درجه بل ته ورکول دا فقاهت نه دی. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو ته فقاهت په دین کې نصیب کړي. من یرد الله به خیرا یفقهه فی الدین. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي و چاله چې الله اراده د خیر وکړي فقاهت په دین کې ورکوي، فقاهت په قرآن کې ورکوي، فقاهت په احادیثو کې ورکوي، په شریعت، په اسلام او په دین باندې فهم ورکوي. الله سبحانه وتعالی دې زموږ او ستاسو فقاهت په دین کې نصیب کړي، او الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو لره حق حق او باطل باطل هغه وښیي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.